سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. نن په دغه ویډیو کې تاسو سره د ترکیې هیواد ته د تګ یو اسانه لاره، ځکه چې اکثر زه ډېر زموږ ځوانان زه ګورم چې په قاچاقي لارو باندې په ایران ته لاړ شي او په ایران کې څومره ظلمونه بیا ورباندې وشي، بیا ایران او د ترکیې چې کوم بارډر ده په هغه سختیو باندې هلته لاړ شي. واقعا زما زړه ډېر زیات ودردېږي. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو سره داسې یو اسانه لاره تاسو سره زه شریکوم چې تر څو تاسې وکولی شئ د ترکیې هیواد ویزا ډېر په اسانه طریقه باندې تاسې ترلاسه کړئ او تاسې ترکیې ته لاړ شئ. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو دا ډېر مهمه ویډیو ده، خصوصا افغانانو دپاره او همدارنګه د پاکستانیانو دپاره هم. اکثر چې د پاکستان خلک هم اکثر هغوی غواړي چې ترکیې ته لاړ شي، هغوی هم په دغه قاچاقي لارو باندې لاړ شي. خو یوازې دلته په دغه ویډیو کې به زه د انسانیت په اړه به زه خبرې کوم. خیر د پاکستان او افغانستان چې کوم مسایل دي هغې په اړه زه نه راځم. نو په دغه ویډیو کې مهم معلومات د ترکیې د ویزې په اړه. نو تاسې کولی شئ چې خصوصا نن سبا زه ګورم چې ډېر اکثر ځوانان ډېر زیات کوشش کوي چې ترکیې هیواد ته لاړ شي. نو یوازې د ترکیې هیواد د ویزا اخیستلو یوازې په هغه اړخ باندې زه غږېږم چې تاسې په کمه پیسو باندې تاسې دغه ویزا ترلاسه کوئ او په ډېر په اسانه طریقه هم تاسې وکولی شئ چې دغه ویزا تاسې ترلاسه کوئ. نو دا چې د ترکیې هیواد تحصیلي ویزا ده، یعنی تحصیلي ویزې په طریقه باندې ډېر په اسانه او په کمو پیسو باندې تاسې کولی شئ چې دغه ویزا ترلاسه کړئ. که چېرته تاسې ویزټ ویزې ته تاسې اپلای کوئ نو هغه به تاسو باندې چې کوم هغه کنسلټنسیانې دي، زه پوهېږم چې ډېرې زیاتې پیسې تاسو نه غواړي. نو چې هغه پیسې چې کوم تاسې هلته ورکوئ نو تاسو باندې ډېر زیات بوج راځي، ځکه چې په افغانستان کې نن سبا څومره مشکلات دي. نو دومره پیسې چا سره نشته چې 15,000 ډالر یوازې د ترکیې هیواد د ویزې د خاطره 15,000 ډالر ته چاته ورکړي او بیا یو ویزټ ویزه ترلاسه کړي، بیا ترکیې ته لاړ شي، ځکه چې هغه ویزه خو اخیستل هم داسې اسانه خبره نه ده. نو نن دا زما د ترکیې هیواد د تحصیلي ویزې په اړه زه غږېږم چې دلته یوازې ټارګېټن یو پوهنتون زه تاسو ته ښیم چې لومړی خو راځم چې هغه پوهنتونونه چې کوم افغانانو ته سټډي ویزې ورکوي هغې باندې هم زه بحث کوم، او بیا راځم یوازې ټارګېټن یو پوهنتون چې هلته تاسې کولی شئ چې 100 په 100 کې که چېرته تاسې داخله وکړئ، ثبت نام تاسې وکړئ په کمو پیسو باندې، نو تاسې کولی شئ دغه ویزه تاسې ترلاسه کړئ. نو هغې ریکوایرمنټ باندې هم زه غږېږم چې کوم ریکوایرمنټس څه شی دي، نو په کوم شرایطو باندې تاسې کولی شئ چې دغه ویزه تاسې ترلاسه کړئ. نو هر څه یو په یو تاسو سره زه شریکوم، او الریډي په د هغې ویب سایټ هم ما خلاص کړې ده، په د همغې اوفیشل ویب سایټ کې هم یم. نو دا چې ده په ترکیې کې لومړی که زه راشم هغه ریکوایرډ ډاکومنټس ده چې که چېرته تاسې د ترکیې هر یو پوهنتون ته تاسې اپلای کول غواړئ نو هغې ریکوایرډ ډاکومنټ څه شي دي، نو څه ډول تاسې کولی شئ چې خپل ځان هغه شرایطو سره تاسې برابر کړئ. نو دا چې ده په ترکیه کې اسکودر یونیورسټي په نوم ده، اسکودر یونیورسټي په نوم په ترکیه کې یو پوهنتون ده چې دا ټارګېټن افغانانو ته په اسانه ډول سټډي ویزې ورکوي. نو راځم د دې چې کوم هغه شرایط چې دي په کومه شرایطو باندې تاسې کولی شئ دلته اپلای وکړئ او څه ډول تاسې اپلای وکړئ، هغه فورم یې څه شی ده، نو پروسس یې څومره ده، پیسې څومره غواړي، یو په یو په همدغه ویډیو کې تاسو سره زه معلومات شریکوم. لومړی که چېرته زه راشم هغه ریکوایرمنټس ده کوم چې ریکوایرډ ډاکومنټ فار افغان سټیزنز، لومړی خو د دوی هغه اپلیکیشن فورم ده چې تاسې به ځئ، هغه اپلیکیشن فورم یې تاسې ډکوئ چې دغه اپلیکیشن فورم لینک هم تاسو سره زه په همدغه ویډیو کې ډسکرپشن کې تاسو سره شریکوم، د پوهنتون لینک هم تاسو سره زه شریکوم، اپلای طریقه هم تاسو ته زه دغه ویډیو کې اوس رڼا پې اچوم. بل که څوک فرض مثال هلته پوهنتون دپاره ځي، های سکول ډیپلوما ستاسو ضروري ده، اپلیکیشن فورم به تاسې ډک کړئ. های سکول ډیپلوما هم تاسې باید ولرئ چې هغه په وزارت خارجه کې باید ټاپه اوسیږي. پاسپورټ کاپي ضروري ده چې 6 میاشتو څخه وخت باید ډېر پاتې وي، پاسپورټ باید تاسې ولرئ، او فوټوګراف باید تاسې عکسونه ولرئ، یو څو دغه یو قطعه لینګویج پروفیشنسي سکور ضروري ده چې تاسې آیلټس یا ټوفل باید تاسې ولرئ، ځکه چې دا طبیعي خبره ده چې هر یو خارجي هیوادونو پوهنتون دپاره چې کوم څوک تلل غواړي باید هغه آیلټس یا ټوفل دا باید ولري. همدارنګه ایکویلینس سرټیفیکیټ، خیر دا بیا وروسته پکار ده، دا په شروع کې داسې خاص پکار هم نه ده. دا ګورئ څومره یو آسان شرایط چې، او بل ستاسو فیصدي باید د 15 څخه ښکته نه وي، 80-15 ته شاوخوا باید ستاسو فیصدي باید اوسیږي، هغه کم فیصدي نه منل کیږي. بل که چېرته د دوی هغه فیسونو بخش ته زه راشم چې د دوی فیسونه څومره کم فیس دي، د خدای چې
ډیر کم فیس هغه کلنی فیس ته که زه راشم نو هغه بخش زه اوپن کړم چې د ترکیې دغه فورم چې کوم یو ده زه کلیک کړم هغه ټیوشن فیس باندې زه کلیک کړم چې ډیر کم روپو باندې نو هغه په کم پیسو باندې تاسې کولی شي چې تاسې لاړ شي که چېرته کوم څوک فاکولټي اف هیومنیټیز د پرېږدئ نو داسې یو فاکولټي زه پیدا وکړم انجینري په بخش کې که چېرته انجینري په بخش کې ټول د یو کلنۍ فیس یې 4000 ده $4000 د یو کال فیس ده نو که چېرته تاسې اپلای ورته وکړئ په شروع کې نو هغه ډېر کم مقدار پیسې به تاسې ورته تحویل کوئ ځکه چې دا خو د یو کال پیسې خو دوی مخکې نه غواړي د افغانستان څخه کیدای شي د یو سمستر پیسې یا د نیم سمستر پیسې فقط تاسې ورکړئ نو دا 4000 تقسیم 2 کوي چې $2000 دا رسیږي $2000 هغه هم که چېرته تاسې دې څخه تحویل کوئ هغه نیم سمستر $1000 به تاسې دې څخه تحویلوئ بل چې کوم د ویزې فیس راځي او دغه نور فیسونه راځي نو هغه به تاسې ورکوئ ټول $1.5 شاوخوا شاید که دومره وشي نو په دومره کمو پیسو باندې تاسې کولی شئ دغه ویزه تاسې ترلاسه کوئ او تاسې ترکیې ته لاړ شئ نو هېڅکله غیر قانوني کوشش مه کوئ چې چېرته لاړ شئ او دا پروسه ده اسانه پروسه ده لینکونه هر څه تاسو سره په ویب سایټ کې په ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم نو تاسې ورشئ خلاص یې کوئ او خپل ټرای پې وکئ نو دلته فاکولټیز ډېر زیات دي فاکولټي اف هیلث ساینس ده چې ټول د د یو کلنۍ دغه فیس کوم د $3260 د یو کال یعنې د 2 سمسترو چې بیخي کم ټول یو نیم زرو روپۍ راځي ډېر کم بل انسټیټیوټ اف سوشل ساینس ده خیر دلته نور بخشونه دي تاسې بیا کولی شئ چې وګورئ نو دا ډېر په اسانه طریقه باندې تاسې کولی شئ چې دغه ویزې تاسې ترلاسه کړئ